سلامونه ډېر درنو قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې موږ احمدقریشي یا وړکی راشد خان په خپله خپرونه کې میلمه کړی دی. له هغه نه به بعضې پوښتنې کوو د هغه د کرکټ په اړه او همدارنګه د هغه د ژوند په اړه. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په نننۍ خپرونه کې زموږ احمدقریشي میلمه دی او هغه به تاسو ته ځان در وپېژني او همدارنګه د خپل د کرکټ او همدارنګه د ژوندانه په اړه به تاسو ته معلومات درکړي. احمدقریشي تاسو ته ښه راغلاست وایم زموږ خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. بعد سلام، زه احمدقریشي د ننګرهار ولایت د ګامې ولسوالۍ اوسېدونکی. آیا تاسو کولی شئ د هیوادوالو مینوالو ته معلومات ورکړئ چې څوم ټولګي کې یاست، ښوونځي ته ځئ که نه، او همدارنګه کومې مدرسه او یا هم ته اسلامي درسونه وایئ که نه، د هغه په اړه دغه مینوالو ته معلومات ورکړئ. هو د کرکټ ترڅنګ ښوونځي ته هم ځم، په اتم ټولګي کې یم او اتم نمره یم. بعد د مکتب نه چې راشم ماښام کې جومات ته هم ځم، یو دفعه مې قرآن شریف هم ختم کړی دی. اوس په 14مه سپاره کې یم، ناظره باندې قرآن شریف یم. آیا تاسو کولی شئ چې ووایئ چې تاسو څومره وخت کېږي چې کرکټ کوئ؟ زه چې کوچنی وم، زما د کرکټ سره علاقه وه. ما به خپلو همزولانو سره په کلي کې کرکټ کولو. کله چې مې ملي لوبډله وکتله د افغانستان د کرکټ سره، مې نور هم علاقه پیدا شوله. زما ورور ته خلکو ویلي چې دا اکیډمۍ ته بوځئ، دې نه اوس جوړېږي انشاءالله. او اوس مې 3 کال مې روان دی چې مسلکي کرکټ کوم. بله پوښتنه دا ده چې په کورنۍ کې په فامیل کې چا تاسو سره ډېره همکاري کړې ده چې تاسو تر دې ځایه پورې رارسېدلي یاست؟ هو په کورنۍ کې مې ورونه مې ډېر تشویقوي، کاکاګان مې ډېر تشویقوي، ماماګان مې ډېر تشویقوي. زما مشر ورور عبدالله قریشي نومېږي، هغه مې ډېر تشویقوي. بیا په تېره هیوادوال مې ډېر زیات تشویقوي، ټول هیوادوال مې تشویقوي. هغه هیوادوال چې د هیواد نه بهر دي ډېر مې تشویقوي. همیشه راته وایي چې خپله خواري کوه، خپل زحمت کوه، انشاءالله د افغانستان ته پسې بریاوې راوړي. تاسو خو د خپل د درسو په اړه موږ ته معلومات راکړه. آیا اوس تاسو کولی شئ چې د دې په اړه معلومات راکړئ چې تاسو کوم ټیم سره لوبې کوئ او همدارنګه په څنګ کې له ټولو څخه ډېرې ویکټې مو چې اخیستې په یوه لوبه کې هغه څومره ویکټې دي؟ ما د ډېرو ټیمونو نه ریکویسټ کېږي، خو زه نشم کولی چې ډېر لوبې وکړم. زه باید تمرین ته خپل ډېر زیات وخت ورکړم. او اوس فعلا په ننګرهار کې 3 ټیمونو کې لوبېږم چې سپین غر کرکټ کلب سره او عباد قریشي کرکټ کلب سره او اسحاق زلمي کرکټ کلب سره. او لوبې خو مې ډېرې کړي دي او ډېر میچونه مې کړي دي ښه لوبغاړو سره. او په یو میچ کې په 20 کې مې ډېرې ویکټې 6 ویکټې دي زما. او ډیره مننه. آیا دا موږ ته ویلی شي چې غواړې په آینده کې له تاسو څخه څه جوړ شي؟ هر یو لوبغاړی غواړي چې ښه کرکټ وکړي، نېشنل ټیم وکړي. او زما هم په زړه کې یو ارمان دی چې افغانستان دپاره بریاوې راوړم او افغانستان دپاره د کرکټ له لارې خدمت وکړم. تاسو موږ ته وویل چې تاسو اکاډمي ته ځئ، همدارنګه کرکټ کوئ. د کرکټ په څنګ کې تاسو په کومو کارو باندې بوخت یاست؟ بغیر له کرکټ څخه زه خپل درسونه وایم، مکتب ته ځم، کورس ته ځم. او اوس د کرونا له وجې هر څه بند شوي دي، اوس بیا خلاصېږي. او اوس خپل درسونه تعقیبوم او په کور کې د خپلې مورجانې سره په کارونو کې مرسته کوم. آیا تاسو کولی شئ ووایئ چې په نړیوالو ټیمونو کې ستاسو د خوښې ټیم کوم یو دی او همدارنګه په څنګ کې په هغو ټیمونو کې ستاسو د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ هو په لوبډلو کې مې د انډیا ټیم ډېر زیات خوښېږي. او بیا د انډیا ټیم یو لوبغاړی چهال لیګ بریکتوب اچوونکی، هغه مې بیا ډېر زیات خوښېږي. همدارنګه یو بل مینوال هم پوښتنې دي چې آیا احمدقریشي له ملي لوبغاړو سره نږدې کاته کړي دي که نه؟ د هغه په اړه هم که چیرې د هیوادوالو ته معلومات ورکړئ. د افغانستان ملي لوبډله مې ډېر زیات خوښېږي. د ټولو لوبغاړو سره مې کتلي دي چې بعضو لوبغاړي خپلې تجربې هم راسره شریکې کړي دي. یوه بله پوښتنه مو هم له مینوالو څخه راخیستله چې افغان ټي وي چینل فیسبوک پاڼه کې موږ ته کومنټ کړی و. او هغه پوښتنه دا وه چې هغه ویلي و چې په نړیوالو لوبغاړو کې غواړئ کوم لوبغاړي ته بالینګ وکړئ؟ هو زه غواړم په نړیواله سطحه غټ غټ بیټسمنانو ته بال وکړم. خو بیا مې دا ارمان دی چې د ویسټ انډیز پیاوړی لوبغاړی ګرزګل ته بالینګ وکړم. دا هم د یو بل مینوال پوښتنې دي چې خپله یې په ویډیویي بڼه تاسو نه کړي دي. که چیرې کولی شئ دې پوښتنو ته هم ځواب ورکړئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ښه اوسئ وروره. زه یو دوه پوښتنې لرم. تر دې مهاله پورې تا سره د افغانستان کرکټ بورډ کومه مرسته کړې او که نه؟ او پرته له راشد خانه تا سره نور لوبغاړو
کومه مرسته کړې او که نه؟ تر دې مهاله پورې نه ما سره کرکټ بورډ مرسته کړې او نه کوم لوبغاړي او د خپلې کورنۍ په مرسته کرکټ کوم. ډیره مننه هیوادوالو چې د ویډیو تر پایه پورې موږ سره وئ. نو دوستانو که چیرې تاسو کومه غوښتنه لرئ تاسو کولی شئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. که چیرې تر دې مهاله پورې زموږ فیسبوک پاڼه افغان ټي وي چینل همدارنګه زموږ یوټیوب چینل افغان ټي وي چینل افغان کرکټس مو ځان سره سبسکرایب کړئ او یا هم لایک کړئ نه وي نو همدا اوس یې ځان سره لایک کړئ تر څو په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ته چمتو کړو. نو تر بیا مو چې زه اجمل شهاب ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم له یو بلې میلمه سره. نو تاسو ټول په بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.